ارشاد دې مایوسۍ کې چې سلګۍ زما د خولې نه وځي دې مایوسۍ کې چې سلګۍ زما د خولې نه وځي د خولې نه وځي لکه چې ځمکه باندې کړس د آینې نه وځي. زبردست، ډېر زبردست. او د خوار غریبو لاچارو په اوږو باندې بار د مړي کټ وینم د خان کاکا بنګلې نه وځي. زبردست زبردست. زما جذبه د ابراهیم د زما نیت مسلمان زما ایمان دی چې بوتان به د کعبې نه وځي. کمکلې مونږ خو پښتانه یو ګنې ستا هېرول دومره اسان لکه چپړی چې د خپې نه وځي. السلام علیکم خوږو ملګرو، ستاسو روز ستاسو قربا ستاسو ادبي ملګری اشفاق خان یم. نن بیا هغه شاعر چې کوم ستاسو په ډېر غوښتنه باندې بیا مو ته دعوت ورکړی په خپله مرکه کې مجیب زلمي سره ناست یو. د دې خوندور کلامونه د دې نوی فکر نوی سوچ تاسو ته وړاندې کوو د ګرین سټوډیو په شیشه باندې. د دې څه تعارف محتاج نه دی، د دې تعریف د دې کم معمولات چې کوم دی باندې مخکې مرکه کې موږ خبرې هم کړې وې. بیا د ډېرو ملګرو په وینا باندې چې کوم په ملک نه بهر دي د هغې په زیاته غوښتنه باندې چې دې سره بله مرکه کې دی نو بیا هم ورسره یو وړه غونته مرکه را جوړه کړې ده. نو بیا راغلی یو مجیب زلمي ته، نو دې ته هرکلی وایو په خپله مرکه کې، او د دې د نوی سوچ نوی فکر او د نوی لیک موږ قدر کوو او پښتنو ته یې رسو. نو السلام علیکم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېره ډېره مننه اشفاق بھائی او د ګرین سټوډیو چې موږ له دونه موکره کوي بار بار د غوښتو موږ نه د شاعرۍ د اورېدو. ډېره مننه، ډېره زیاته مننه. ستاسو هم ډېره مننه موږ له د وخت راکولو، موږ له ټایم راکولو. لکه چې د جون منډه تړله کې هر سړی په منډه دی، د هر چا څه کار څه روزګار څه نه څه معمولات او دغه دي د هغې په وجه باندې نوزګار وي اکثر. نو ډېره مننه. او دا راته ووایه د جون ورځې شپې څنګه تېرېږي؟ شکر الحمدلله، شکر الحمدلله، ښه ښکلی. بس هغه موسم داسې دی چې هر سړی چې دی نو بس قیدي دی په خپل کور کې. الله تعالی امتحان دی او بس ښکلې تېرېږي، الله کرم دی. نو اوس کلام طرف ته به راشو. دا راته ووایه چې خوږو کتونکو ته به څه ډالۍ کوې؟ بس کلام به ورته ووایم که نه؟ جی ارشاد. دا زما په کلام کې یاره ملګرو ته دغه کومه او دا ورته ویل غواړم چې زما کلام کې چې دی نو وطن پرستی، قام پرستی دا پکې لکه ډېرې که نه ښکاره ده پکې. نو چې څوک وطن سره مینه کوي نو کیدای شي د هغې زما کلام ډېر خوښېږي. نو دا کلام داسې دی چې خدای خبر په چا باندې تاوان دی خو روان دی. خدای خبر په چا باندې تاوان دی خو روان دی. پښتون دی بې قیمته دی ارزان دی خو روان دی. زبردست. خدای خبر په چا باندې تاوان دی خو روان دی، پښتون دی بې قیمته دی ارزان دی خو روان دی. که ته په خپل تقدیر بې حوصلې شوې نو بیا واوره، که ته په خپل تقدیر بې حوصلې شوې نو بیا واوره، شیطان غریب د چا بخله شیطان دی خو روان دی. زبردست. او په داسې وطن خرڅو کې په چپه خوله قسم دی، په داسې وطن خرڅو کې په چپه خوله قسم دی، په بوسو کې ساه اخلي په لړزان دی خو روان دی. نه ستړي شو نه کېناستو نه ودرېدو په سوري، نه ستړي شو نه کېناستو نه ودرېدو په سوري، ژوندونه ستا سفر ته ښه حیران دی خو روان دی. او دا ښه ده چې ولاړې غلغلې ترې نه شوې جوړې، دا ښه ده چې ولاړې غلغلې ترې نه شوې جوړې، دا شکر دی په غرونو کې طوفان دی خو روان دی. ډېره مننه. او دا ښه ده چې ولاړې غلغلې ترې نه شوې جوړې، دا ښه ده دا شکر دی په غرونو کې طوفان دی خو روان دی. او مجبوره مسافر نه د عظمت پوښتنې مه کړه، مجبوره مسافر نه د عظمت پوښتنې مه کړه، قسم دی چې سعودي ورته زندان دی خو روان دی. زبردست. مجبوره مسافر نه د عظمت پوښتنې مه کړه، قسم دی چې سعودي ورته زندان دی خو روان دی. او دا زړه مې ستا یادونو بیخي ځای ته رسولې، دا زړه مې ستا یادونو بیخي ځای ته رسولې، وینه پې ورخته دی پاکستان دی خو روان دی. ډېره مننه. او چې وینم روان کورونه په اوبو کې را روان وي، چې وینم روان کورونه په اوبو کې را روان دي
دا سیند که زمون کلی ته تاوان دی خو روان دی. زبردست، ډیر زبردست. چې وینم روان کورونه په اوبو کې را روان وي، دا سیند که زمون کلی ته تاوان دی خو روان دی. او ته څه وایې زلمی دی لا تر اوسه پورې ځوان دی؟ ته څه وایې زلمی دی لا تر اوسه پورې ځوان دی؟ زلمی د ځانه وتی دی بې ځان دی خو روان دی. زبردست، ډیر. خدای خبر په چا باندې تاوان دی خو روان دی. پښتون دی بی قیمت دی ارزان دی خو روان دی. ډیر مننه. ډیر زبردست. ډیر خوندور کلامونه تاسو ته ډالۍ کړه د پښتون دپاره، او بیا د مسافرو ذکر پکې هم شو. نایي هم یقینا د خپل ذکر نه خوند اخیستی، مزه به یې اخیستی وي. ښه جي، بیا به کلام طرف ته راشو. ډیره مننه. دا بل کلام داسې دی چې دی ارشاد مایوسۍ کې چې سلګۍ زما د خولې نه وځي. دی مایوسۍ کې چې سلګۍ زما د خولې نه وځي، لکه چې ځمکه باندې کړس د آینې نه وځي. د خوار غریبو لاچارو په اوږو باندې بار، د مړي کټ وینم د خان کاکا بنګلې نه وځي. او زخم روغېږي د زړه سر مې سګرېږي غونته، زخم روغېږي د زړه سر مې سګرېږي غونته، داسې ښکارېږي چې ستا یاد مې د سینې نه وځي. او خلک د جبر په سنګر کې مرګ ته غاړه وتل، زما وطن کې ژوند د دایرې نه وځي. زبردست. دا ارشاد دی مایوسۍ کې چې سلګۍ زما د خولې نه وځي. دی مایوسۍ کې چې سلګۍ زما د خولې نه وځي، لکه چې ځمکه باندې کړس د آینې نه وځي. زبردست، ډیر زبردست. او د خوار غریبو لاچارو په اوږو باندې بار، د مړي کټ وینم د خان کاکا بنګلې نه وځي. زبردست. او زخم روغېږي د زړه سر مې سګرېږي غونته، زخم روغېږي د زړه سر مې سګرېږي غونته، داسې ښکارېږي چې ستا یاد مې د سینې نه وځي. زبردست، ډیر مننه. او خلک د جبر په سنګر کې مرګ ته غاړه وتل، زما وطن کې ژوند د دایرې نه وځي. زبردست. دا ډیر مننه. ډیر زبردست. خلک د جبر په سنګر کې مرګ ته غاړه وتل، زما وطن کې ژوند د دایرې نه وځي. مونږ لیونو خو د حالاتو سره ژوند کړی دی، مونږ لیونو خو د حالاتو سره ژوند کړی دی، زور خو بس تاسو د کمزوري حوصلې نه وځي. زبردست، ډیر زبردست. او زما جذبه د ابراهیم د زما نیت مسلمان، زما جذبه د ابراهیم دا زما نیت مسلمان، زما ایمان دی چې بوتان به د کعبې نه وځي. ډیر زبردست. زما جذبه د ابراهیم د زما نیت مسلمان، زما ایمان دی چې بوتان به د کعبې نه وځي. کمکلې مونږ خو پښتانه یو ګنې ستا هېرول دومره آسان لکه چپړی چې د خپې نه وځي. کمکلې مونږ خو پښتانه یو ګنې ستا هېرول دومره آسان لکه چپړی چې د خپې نه وځي. یاد دی وریښ شي بیا باران شي بیا ګلې زلمیا، اول لږ وي بیا بیخي د اندازې نه وځي. اول لږ وي بیا بیخي د اندازې نه وځي. ډیر زبردست، ډیر زبردست. ډیر زبردست، ډیر د کمال شاعري، ډیر د فکر او د سوچ شاعري چې په یو شعر باندې سړی سوچ کوي یو کمال ته رسي. ډیر عجیبه انداز کې، ډیر ښکلی انداز کې تاسو ته ډالۍ کوي چې د هغه د مخ د احساساتو نه پته لګي چې دننه کمې جذبې پرتې دي. ډیر زبردست. بل غزل ته وایم چې پرون چې وي نن بیا سترګې په لار یې که نه، پرون چې وي نن بیا سترګې په لار یې که نه، د کچه کور په بلې په انتظار یې که نه. زبردست، ډېر زبردست. او ملنډې د غریب په ټوکو روټۍ پورې چې کولې، ملنډې د غریب په ټوکو روټۍ پورې چې کولې، اوس هغه خیر زکات ته په کتار یې که نه. زبردست، ډېر زبردست. او چې څنګ کې در سره ونو بې قدره وي زړګیا، چې څنګ کې در سره ونو بې قدره وي زړګیا، چې لاړو درنه څنګه بې قرار یې که نه. زبردست، ډېر زبردست. ډېره مننه. او درځمه چې راټول کړم د مستو اننګونه، درځمه چې راټول کړم د مستو اننګونه، زما د یار اوربله تار په تار یې که نه. او ظالمه حکمرانه د سوال جواب مې راکا، ظالمه حکمرانه د سوال جواب مې راکا، پښتون د تړ مې ویني ذموار یې که نه. زبردست. دا بیا ووایه، دا ډېر زبردست. ظالمه حکمرانه د سوال جواب مې راکا، پښتون د تړ مې ویني ذموار یې که نه. دعوې دې د خدای کړې، نه په ځان نه په جهان وي،
دا ویرې د خدای کړې نه په ځان نه په جهان وې نن ګیر شوې په عذاب کې توبهګارې کنې زبردست او راځه مولا چې لږ د جانان شونډو پورې لاړ شو راځه مولا چې لږ د جانان شونډو پورې لاړ شو معلومه به شي بیا چې ګناهګارې کنې ډېره مننه او زلمي چې د سرو سترګو په زندان کې وې ساتلې اوس هم هغه زندان کې ګرفتارې کنې ډېر ښه زبردست پرون چې وې نن بیا سترګې په لارې کنې د کچه کور په بلې په انتظارې کنې ډېر زبردست ډېره مننه ډېر زبردست تاسو به کې اورېده چې دې د رومان شاعري څنګه کوي هغه هم ډېر نو موږ سره زلمې ناست دی نوې فکر نوې سوچ څنګه چې ما تاسو ته وړاندې مو وی چې په خپله سینه کې لري زلمی دا خبر راته واضح که چې اوس خو تاسو څنګه امام مظهر صاحب په ډېرو ویډیوز کې په ډېرو موږ سره ناستیک کې دا خبره واضح کړې ده چې زما په شاګردانو کې کو قابل شاګرد دی نو هغه زلمی دی نو واقعي دا خو د ویلو یا دغه خبره نه ده هغه ټولو خلکو باندې واضحه ده خو د دې نه مخکې تاسو د خپل د موږ به وایو چې د شروع بیسیک بنیاد د سر نه څنګه شي او څه طریقې زما بنیاد چې دی نو هغه سجادوتي ایښی هغه ماله مرسته او زه زما به د شاعرۍ کې څومره تاریخ دی که نه جي نو دا د سجادوتي د وجې دی زما کزن هم دی او ډېر زیات وال مې هم ترې خوړلي او داسې وال مې ترې خوړلي چې هغه چې دی نو هغه ما ته ډېر خفه کېږي په دې باندې چې لکه ته داسې شاعرۍ باندې وال صرف بالکل او چې په ادب باندې که نه او د هغې دا رنګ روړو چې منظر صاحب ما نن خوشحاله دی په دې وجه باندې چې ستا په دغه کې زه څونه ګورم نو نه د وزن بهر کمی نه د ردیف او د کاپي کني عمر د دونه نه دی نو زما 2.5-3 کاله وشو چې لکه سجادوتي چې دی نو هغه ماله لاس را کړی دی د هغه بس هغه ما سره ډېر مدد کړی په خپل وخت اوس هم چې دی نو زه د خامخا د هغه نه رایه علم د هغه نه مشوره علم او لکه یو قسم په کور کې درته استاد او ما سره شته بالکل بس رنګ به پسې وکړم همدا دا مسله ده راته نو هغه چې دی هر قسم ما سره مدد کوي که نه نور هم زما په هر ځای کې په کار هم راځي او ورور په شان مې دی نو بس ما باندې ډېر زیات خفه کېږم خو هغه وایي چې اول به لیکل کښېنه او چې کښېنو ټیک پکې که نیوال به خورې لکه دا چې کار غواړي خو صحیح کار غواړي بالکل بس هغې رنګ چې دی نو هغه منظر صاحب چې دی هغه ما ته وایي که نه چې لکه تا کې بس تاسو ته پته ده نوره بل د سجاد صاحب باره کې دا خبره هم مشهوره ده چې یا په یو څیز باندې په نقطه چینی راشي نو بیا د هغې نه سمې بڼې وباسي بالکل نو دې کې خیر ما ته 1500 خلک ووایي ستا شعر ټیک دی چې هغه ته یې اورم نو چې هغه پکې ما ته کومې نقطې وښیي هغې کې بیا بله خبره نه بالکل دي زبردست نو تاسو خوږو کتونکو تاسو اورېده د دې خبرې مو اورېدې چې د دې بنیاد چې کوم دی نو د داسې کس سره را روان دی لکه سجاد خوتي صاحب په شانتې چې کو وګورئ یو قسم په میډیا باندې ډېر هم دی او لږ هم دی ځکه چې هغه وایي چې زه په میډیا زیات نه راځم که نه نور کارونه ذمهوارۍ ډېرې دي خو لکه داسې کس چې د هغه د دې بنیاد د هغه سره تړلی نو بیا واقعي ده چې داسې شعرونه یا داسې کلامونه مخې ته راځي چې د هغې به بیا جواب نی نو ښه نو وړاندې کلام طرف ته به ورشو ډېره مننه کلام داسې دی چې نوې وطن د پښتنو پښتونستان ګټمه نوې وطن د پښتنو پښتونستان ګټمه خپل مشران خپله پښتو خپل ایمان ګټمه لکه عیسی غوندې په مړ وجود کې سا راولم لکه عیسی غوندې په مړ وجود کې سا راولم اول مکین ګټم وروسته به مکان ګټم زبردست بیا ووایه دا بیا ووایه ډېر زبردست دی بیا نوې وطن د پښتنو پښتونستان ګټمه خپل مشران خپله پښتو خپل ایمان ګټمه لکه عیسی غوندې په مړ وجود کې سا راولم لکه عیسی غوندې په مړ وجود کې سا راولم اول مکین ګټم وروسته به مکان ګټم ډېر زبردست او پتا به تېروي ځواني زما به ملا ماتوي دا مسافرو ملګرو ته ډالۍ کوم چې پتا به تېروي ځواني زما به ملا ماتوي د بل وطن په مزدورۍ کې چې پیزوان ګټم ډېر زبردست ډېره مهرباني او تمامي ژوند مې د خپل عقل جواري کړې ده عقل جواري کړې ده جاهل سړی یم کور بیلمه خو ډېران ګټم ډېر زبردست ډېره مننه تمامي ژوند مې د خپل عقل جواري کړې ده جاهل سړی یم کور بیلمه خو ډېران ګټم زما وجود کې بغاوت شو ما نه ځان بیلوي
زما وجود کې بغاوت شومان ځان بیلوي خانه جنگي د اوس د خپل ځان ګټمه واه او د لر او بر پښتانه یو شو دغه زیرې کوم د لر او بر پښتانه یو شو دغه زیرې کوم ورزم زلمی ستړی زړه د باچا خان ګټمه ډېر زبردست نوې وطن د پښتنو پښتونستان ګټمه خپل مشران خپل پښتو خپل ایمان ګټمه ډېر زبردست بل غزل به ووایم چې ارشاد ځمکې ویرانې یوازې جهان ولې ځمکې ویرانې یوازې جهان ولې وریځې چغې وهي مه جاړه اسمانه ولې زبردست ته غرور مه کوه ستا حسن خو په ستورو جوړ دی په ستورو جوړ دی نن چې سپوږمۍ نشته بې نوره اسمانه ولې ته غرور مه کوه ستا حسن خو په ستورو جوړ دی نن چې سپوږمۍ نشته بې نوره اسمانه ولې تا جوړې هم د پښتنې د زړه ازار اغستې د زړه ازار اغستې نن اوس د رسا پلک په زړګي لګي سندانه ولې ډېر زبردست تا جوړې هم د پښتنې د زړه ازار اغستې نن د رسا پلک په زړګي لګي سندانه ولې د هغې زلفې خو خورې دي څومره ورځې وشوې د هغې زلفې خو خورې دي څومره ورځې وشوې ته لیونۍ نه شوې په غرونو کې طوفانه ولې او زما په لاس کې د ګل پزې زغې ولیدو زما په لاس کې د ګل پزې زغې ولیدو تاسې ګونګې شوې د رنګونو ترجمانه ولې په تا کې دومره خاموشي اخر په څه وجه ده په تا کې دومره خاموشي اخر په څه وجه ده شوې داسې وران د ملالۍ د ننګ میدانه ولې په تا کې دومره خاموشي اخر په څه وجه ده شوې داسې وران د ملالۍ د ننګ میدانه ولې د یو نااهله شان مولا په بېدلیله فتوا د یو نااهله شان مولا په بېدلیله فتوا جوړ لاجواب شوې چې لاړلې ایمانه ولې او زه چې تپوس درنه د خوار غریب پښتون کومه غریب پښتون کومه سترګې ګنډلې ولې خوله شي بې زبانه ولې او اسمانه څنګه ته تر اوسه راغوزار نه شولې ځمکې ودانې بغیر د باچا خانه ولې اسمانه ولې ته تر اوسه راغوزار نه شولې ځمکې ودانې بغیر د باچا خانه ولې تا خو ویل زلمې فنا دي شي زما له مخه په څو لحظو کې شوې په خپلو کړو پیمانه ولې ځمکې ویرانې یوازې جهانه ولې وریځې چغې وهي مه جاړه اسمانه ولې اخیری کلام مرته ووایم او زما ملګری دی ډېر خوږ دوست مې دی سنان نوم دی سنان خان نو کلاسمیټ مې دی هغه ته دا غزل ډالې کوم چې بس ته زمانه نور د سر ویښته شمیرل نه کیږي بس ته زمانه نور د سر ویښته شمیرل نه کیږي په سوي زړه رانه دا کس خندېدل نه کیږي او اوږې به یم خو بې ضمیره نه چې قام خرڅوم خو بې ضمیره نه چې قام خرڅوم د باچا خان بچې ما نه خرڅېدل نه کیږي او په یوه اوښکه مې روک شوی جانان بیرته راکه بیرته راکه ما نه یعقوب غوندې ټول عمر جړېدل نه کیږي ډېره مننه او موږ پښتانه یو موږ په خپلو غوښو ځان ساتلی موږ په خپلو غوښو ځان ساتلی زموږ د وینو بغیر موږ ته ټوکېدل نه کیږي او ستا احترام کول پکار دي خو پښتون یم زه ستا احترام کول پکار دي خو پښتون یم زه ما نه په ټیټو سترګو بالکل ودرېدل نه کیږي ډېره مننه شمله هم هغه ده جذبې ولې هم هغه نه دي زمرونه ولې په میدان کې تاوېدل نه کیږي او په ټیټو سترګو پښتنو سنګر کې داسې ویل په ټیټو سترګو پښتنو سنګر کې داسې ویل د عجب خانه بغیر دلته جنګېدل نه کیږي او دا خو به خپلې جنازې پسې سندرې وایم سندرې وایم ستا په ډولۍ پسې خو ما نه ګډېدل نه کیږي او په داسې مینه چونګ لعنت شه چې عزت په داو کی په داسې مینه چونګ لعنت شه چې عزت په داو کی د زلمی سر نه ستا په در کې ټیټېدل نه کیږي
بس دی زمانه نور د سر ویښته شمېرل نه کېږي په سوي زړه رانه دا کس خندېدل نه کېږي. ډېره مننه ډېره مننه. دا مجیب زلمی چې تاسو ته ډېر خوندور ډېر د کمال او په یو ښکلي انداز کې زبردست انداز کې تاسو ته کلامونه وړاندې کړل. یقینا چې تاسو به نننۍ مرکه د دې انداز د دې شاعري او د دې چې څونه وینا ده نو دا به ستاسو خوښه شوي انشاءالله. کو ژوند دی عمر بیا هم کینو د داسې خوږو ښکلو شاعرانو سره داسې د فکر شاعرانو سره به کینو او تاسو ته به خوندور کلامونه ډالۍ کوو. نو اوس د دې وخت سره ماله اشفاخان لره کې اجازت په لوی الله مسپارم د الله په امان.